بسم الله الرحمن الرحیم. رزو لیسن 2 of Windows 10. دوهم نمبر درس موږ تاسو سره په Windows 10 کې نن موږ تاسو سره ولو سیکنډ پارت اف پاپ اپ لیست. پاپ اپ لیست موږ تاسو تیر ورځ یو څل وسلې یو څه پاتې اوس کوم تاسو د دې په دوه برخه باندې کار کوو. راځل تم تاسو کو کلیک کوو دا مسایل موږ تاسو کوم مطلب پاتې وو. ډسپلی سیټینګ ګوره نن نه معلومه چې موږ تاسو کو مطلب د خپل د ډسپلی څخه کو سیټینګ کوو چې دا اډجسټ کوو. بعض اوقات تاسو ګوري یو ویډیو وی را ایچ ډی وی مطلب های ډیفینیشن وی نو ستاسو د کمپیوټر ریزولوشن وسره برابر نه وي به صحیح نه پلی کوي یا بعض اوقات بعضی گیمونه چې مطلب په اسانه سره نه پلی کیږي سم مسله به وکړي نو هغه څه کې د لپاره مطلب خپل ډسپلی اډجسټ کوي د باندې کلیک وکړه. اوس ګورم تاسو صبر کوئ سوې تاسو چې کسٹمایز یور ډسپلی ستاسو ډسپلی سره کسٹمایز کا خاصوي چینج د سایز اف ټیکسټ application in other item 100% اوس ما سره مطلب ریکمانډډ دی کنه دا لکه څه کوم لګي زیاتو ما کلیک کړی باندې څومره شو ما سره یو سل 15 په سره په دې اپلای کوم اوس ګوري ورته هر څه ما سره څنګه شول کانو غټ شول دا څه جوړه څنګه شول چینج شول زره زم ډیسټاپ ګورم ډیسټاپ ګوري ما سره په ما حالت کې دی مګر دا شان څنګه شول ډیر غټ شول ما سره چې دا خزو ته هم دا چلو کدا مطلب دومره غټ زما په کار نه دی لګي څه کوښنی کا دا وسو کوته چې ساين اوټ لیټر ښا په دې به کلیک وکړو او دا وسو کې اپلای وکړو اوس ګوره دوباره څنګه شول ما سره کوښنی شول سیدا دا مطلب کوله شي غټم کې او کوښنی هم کې یو سل 15 پیسه سیم تاسو سره ډیر غټیږي اما سل پیسه کوم د ما سره دا مطلب نارمل حالت کې دی ښا دا ریکمانډډ دی ما سره مطلب دا توصیه شوی دی ما ته چیرته دومره څه کوي استفاده کوه دینه ذات ما استفاده کوه خبره پکې دي ویل کېږي اورینټیشن اوس ګوري ورته بعض اوقات تاسو کولای شئ مطلب د سکرین څخه تاو کوي لکه څه قسم اوس مطلب وړم څه کوم لکه دا قسم زما په کار لینډسکیپ اوس ما تر څنګه کارو افقي شکل باندې دی وایم پورټریټ مې لکه په کار دی اپلای کا اوس ګوره ما تر څنګه شو پورټریټ هلته وخت سره تاو شو وته دا قسم زما په کار نه دی انده بعض اوقات ته تاول شي الکه څه قسم په کار لینډسکیپ پلیټ د شکل باندې وسی اوس ګوره ما سره په دې شکل باندې راغی وته نه راست زما په کار نه دی سکرین څخه کیږي تاویږي در سره وای چې مطلب پورټریټ د شکل باندې وسی وته چې زما په کار نه سکه ریورټ کا نو د سکرین څخه کولای شي ته تاور شي خو تاسو همیشه کوم قسم سکرین ساتي لینډسکیپ ساتي به سره مطلب ته تکلیفېږي ورسره څنګه مطلب یا اډجسټ کې سره بل څه وایي چې ایڈوانس ډسپلی سیټینګ په دې کلیک کوو ګورو چې دې کې نور څه مسایل دي ما ته څه وایي چې ریزولوشن اوس ما سره ریزولوشن څومره ده لکه اوس 1024 پر 928 د یو زر وسلري چې ما سره کنده ټول دی ښه او اوس او تاسو کوم دی ارز دی ټول ضرب ارز سیدا اوس دا ما سره کوم دی ریکمانډ دی لکه ستا قسم په کار شول اپلای کا اوس ګوره ما سره څنګه شول غټ شول او ته دا قسم زما په کار نه دی امدا څنګه ما سره امدا ریکمانډ صحیح دی ته مطلب دا بعض اوقات څه کولای شي چینج کولای شي او که تاسو په کار شول څوک امدا قسم پرې دا چې دا قسم صحیح دی ښه دا مسله عمل شوله ښه بل تاسو چې ریلیټډ سیټینګ کلر باندې مطلب کلیک کړئ دا اوس ما سره مطلب رنگونه دي اوس ویل کنه ویلکم ټو ډسپلی کالیبریشن دا له ګروسته کاروي چې د مطلب کوم قسم رنگونه راځي سره او کلیر ټایپ کې مطلب ما سره کوم دي چې دي د ټیکس مربوطه خبرې وکړي دي ښه سافټویر ټیکنالوژي او داس نور ښه دا ټیکنالوژي نو مطلب څه لپاره استفاده کوي ال سی ډي لپاره سره ښه دا څه کوم لکه ز بیگ زما دي نه نور څه وایي دلته وایي چې نوټیفیکیشن ان اکشن کلیک کړئ باندې لکه دې کې څه خبرې دي اوس موږ تاسو ته ورس په دې خبره کړو چې دې څه لیکي نوټیفیکیشن ایریا ورته وایي ښه سو دې دا نوټیفیکیشن ایریا اوس ما ته وایي چې چوز یور کویک اکشن لکه اوس ګورې ما سره چې مختلف قسم اکشنونه دي ښه دا څه کولای شي ته مطلب اټکولای شي ورته الکه قسم په کار دی چې کنیکټ مې په کار دی یا پر ایگزامپل وایي چې مطلب دا مې الکه سداشن مې په کار دی پر ایگزامپل آل سیټینګ مې په کار ده دا مې په کار دی وای فای پر ایگزامپل او پس راشه مطلب دلته ودل ز کلیک کوم لکه ګوري ورته بل اوس ما سره کوم دی بعض شین مطلب نشته لري اما دلته لاندې ګوري اوس ما سره څنګه شو دغه شین دلته راغله ما سره چرته نیو نوټیفیکیشن دا ما سره راغله دغه شین دلته تاسو کو ورته مطلب بعض نور اکشن هم څه کولای شي اټکولای شي تاسو کوم په کار ولکه کویک هاورز دا مطلب زما په کار شو د هر یو آیکن به مشخص استعمال لري ښه ایرپلاین موډ مې لکه په کار شو څه کوه پکې اټکاوه دلته بل څه وایي چې سلیکټ ویچ آیکن اپیر آن ټاسک بار اوس ګور ته متا بارون ویلو چې د مکمل تصویر کې ټاسک بار ورته وایي د جنته مکمل تصویر کېږي ټاسک بار ورته ویل کېږي اوس ماته دا وایي چې ته مطلب کوم آیکن غواړي چې ټاسک بار باندې ښکاره شي کوم نه غواړي په دې کلیک وکړه اوس ماته چې مطلب لږ صبر وکړه وایي always show all icon in notification area دا څه کوي ځل آن کوي اف کا سره لکه پکار دي
اوس ګورل ته اوس ما سره بعض شان ښکاره کېږي پاور اوس ما سره ښکاره کېږي څه ویل که نو وایي 2 منټه پاتې چې مطلب بیټري څنګه شي فل چارج شي خو ته یې داسې که لکه آف کا کلیک که دې باندې اوس بیټري څنګه شوله ورکه شوله سره خو ته مې ښکاره کړه ته چارج اوس ګوره څنګه چې ما سره ډایرکټ ښکاره کېږي یعنې ته مطلب آف کوې او یا یې آن کوې صحیح ده ښه بل څه وایي نیټورک اوس ګورې ورته اوس پهله ما سره وای فای کنیکټ دی نشته که نه نو دا څه که مطلب آف یې که او یا یې آن که مطلب غواړي راشي یا نشي را ولې اوس ما سره ښکاره کېږي که نه څه وایي 100% دی اوس ما سره لوډ سپیکر 100% دی نو که ته اوس وایي چې مطلب دا ښکاره نشي څه وکړه دا آف کا یا مطلب آن کا آن فعاله آف غیر فعاله ها مایکروسافت ون ډرایو مطلب دا غواړي راشي نه کلیک کړي باندې اوس ګوره ما سره څنګه شو دا ډایرکټ راغی دا فیس مربوطه یو بل فیچر دی سیدا ها کمپټیشن ریکارډر اوس ګورم تاسو کوم کې ریکارډ کو سفتوي نو دا اوس ما ته وایي چې مطلب راشي نه تم چې را دي اوس ګوره څنګه شو ما سره بلینکینګ کوي لګیا دی صحیح شو آف یا آن ها دا تم چې ما ته مخ کرا کو نو څه کا آف کا او کته وایي چې مطلب کویک بوک ویب کریکټر مې لکه په کار دی د راشي نه اوس ګوره ما سره څه کېل د دې آیکن ډایرکټ په نوټیفیکیشن ایریا کې ډسپلی کیږي در سره ها نور سره ما سره کنه ای وی جی مطلب ته د انټي وایرس سره غواړي راشي نه اوس ګوره چې کوم ته غواړي څه کوه ان کوه کوم چې نه غواړي اف کوي خاله کدا مطلب په کار دی دا څه کرا تر وړه کلیک کا نو سیل ته ما سره کوم د مختلف قسم چي دي آیکنونه دي ها تاسو دا څه کولای شي اف کولای شي او ان کولای شي ها بیگ زمبیا بل سوي چې ټرن اف سیستم آیکن اف اور ان ګوره بعض داسې آیکنونه دي چې هغه مطلب یوزر په خپل کړه انسټال کړي نشان د سر راځي لکه اوس ګوره ما سره مطلب چې دا کویک بوک آیکن چې راغی دا سیستم د یوزر خپل انسټال کړی دی او ما سره کوم دی آیکن راځي بل شایم د سیستم خپل دی لکه وینډوز کې چې راځي اوس ګوره ما سره د لوډ سپیکر چې کوم د خپل دی وینډوز دی ها دا مطلب غواړي چې راشي چینل ته اوس ګوره په دې کلیک وکړه ها ګوره ما خبره ده صرف چې ما سره اوس څه ښکاره کېدل ته سات ښکاره کېږي څه وایي 10 بجې دی او 11 دقیقې دی دا څه کا افریقا اوس ما سره سات نه ښکاره کېږي دا چې ما سره سیستم آیکن دی ښه کله هم چې وینډوز انسټال کړل سي کې ډایرکټ دا شان ما سره راځي ها ولیم دلته په کار شو څو کا افریقا یې ان کا او تم چر ویډیو ښکاره دي شي ما سره نیټورک کله څه وایي اوس ګوره ما سره بیا ښکاره کېږي چې وای فای کنیکټ نه ده دا څه کله کا غیر فعال کا ورته فعال کا او غیر فعال کا پاور بیټری ښکاره کېږي کنه اوس دلته ما سره وته دا بیټری څه کا مخ ښکاره کوم دا څه کا غیر فعال کا ورته او کوای چې راشي نو کلیک ور باندې وکړه انپوټ انډیکیټر لکه دا ما سره کیبورډ دی ها خدا اوس مطلب لکه څه غواړم نشي را دا ګوره دلته اوس ما سره مطلب دا شی ښکاره کېږي کنه لنګویج بار سیدا او لوکیشن ما سره کوم دی غیر فعال دی اکشن سنټر ما سره تم څو کا افی کا یې ان کا سیدا نو ما سره هم ان کیږي هم اف کیږي دا آیکن چې ما سره دا د اکشن سنټر دی چې ما سره اکشن سنټر دی ها بیگ زور پسې نور لکه سوې چې نوټیفیکیشن کې لکه دا ما سره کوم دی چې نوټیفیکیشن ایریا دا ها بل سوې چې نوټیفیکیشن لکه سوې شو اپلیکیشن ان نوټیفیکیشن لکه تاسو کوم اف کوم ها اوس ګورل ته ما سره څنګه شو دی باندې ډایرکټ علامه راغله کلیک کوم دی باندې لکه سیدا او کته مطلب وای چې راخره شي سو کا کلیک کړئ باندې صحیح شو دلته ما سره مطلب با شین کې دا شان درته ښکارا کوي سمدا خا دا اف کا یا ان کا خبل سوی شو نوټیفیکیشن ان لاک سکرین ګوري باز اوقات تاسو سکرین لاک کوي سکرین څنګه لاکیږي اوس کزه دا لاک کما ریکارډ کس مشکل جوړیږي سیدا نو تاسو کړه مطلب سکرین چې لاک کړه تاسو سره کې نوټیفیکیشن ته ښکارا کیږي دا سات دی مطلب دا بیټری درته خای کته نه غوړي سو کده اف کا به ته نه ښکارا کیږي بل سوی شو الارمز ریمایندر and incoming VIP calls on the lock screen دغه شان مطلب غواړي چې راشي درته لاک سکرین باندې کله چې کله ریکارډ خره بند خلاص کړ د تاسو به لاک سکرین خای مجدا څه قسم راځي ښه خپل سوي چې هاي نوټیفیکیشن وایل پریزنټینګ مطلب دا اف کول غواړي یا ان کول غواړي کله چې مطلب پریزنټیشن څه کو فل سکرین کو د پاور پوینټ یو سلاید مې څه کو فل سکرین کا هغه څه کا دغه شر ماته پټ کا دا مطلب ته غواړي اف کې یا ان کې صحیح شو خپل سوي اپلیکیشن ان فیچرز دلته سوي وای manage optional feature سوي لکه search sort and filter by drive if you would like to uninstall or move application select from the list دغه ګوري څه خبره ده زه غواړم خپل اپلیکیشن کوم چې ما سره هغه څه منیج کما صحیح کما منیج کما دلته اوس ما ته چې ټایپ ان اپلیکیشن نه مالک زمانه پروګرام رخصوي نو می چي دي نو څه کوم چې لکه نو می نوٹ پډ نمبر پويګم نور ما ته پته نشته نوٹ پډ اوس ګورم تاسو څه وي نو اپلیکیشن فاوند پیدا نه کړ کنه ها ورته چې لکه دا قسم دی وي ها و نوٹ ته ما سره راغی کنه صحیح شو دلته چې مطلب کوم شی د نمبر کې څو کاغه مطلب ته ورته وکا درته پیدا کوي به خپل سوي اوس ګوره اوس ما سره ټول اپلیکیشن یوزر باندې کار کوي سوي سورت کا سورت مين ترتیب کول
صحیح ده وته چې باینه می ترتیب کې کلیک کړئ باندې نو اول به ای راځي بیا به بی راځي بیا به سی راځي صحیح ده ان تر زیډه پورې او کوي چې بای انسټال ډیټ کوم چې مطلب نو انسټال کړی هغه ماته ول لاړو ګوره دا کوم مطلب هواوی ټیکنالوژي دا مطلب ما نو انسټال کړی دی کرم انسټال کړی دی د جنوري په 4 تاریخ باندې او دا ملک څنګه مطلب دریم د 10 روپے سره مخ راځه ښه او کته وای چې مطلب بای سایز وو سی مطلب د سایز مخه ماته راوځ ګوره د کې مطلب زیات سایز دی څومره سایز دی شپږ یا ام بي دی د کې 350 دی دا ترتیب څه کې درته دا شاین راوړي درته ښه بل لکه سوي شو all application and drives مطلب ټول اپلیکیشن غواړي او کته وای چې دا دیس پی سی اوس ګوري دا موږ تاسو پرول وسه چې لکه په وینډوز 10 کې کوم دی چې ما سره دغه شای نه وای دی مطلب په خانه کې بسره دل مای کمپیوټر اما په وینډوز 10 کې سره زی دیس پی سی نو ته پوه شئ چې مطلب چې دا ورنه مای کمپیوټر ورنه هدف دی ښه اوس ما ته وای چې مطلب کوم قسم غواړي ښه سیټینګ درځم په دې کلیک کوم وته دا څه چلو کا ها دیس پی سی مطلب صرف سو کا ماته لوکل سی ولا خره کا او کوي چې نه دا قسم نه ویل کا سم په کار درکا ما ریکارډینګ ډرایو غواړم لوکل سی غواړم لوکل ډیو کوم ته مطلب غواړي څه کا غوټه انتخاب او تم چې رسمه دا په کار دی ها دا څنګه شوم تاسو مطلب وشو بل څه وی چې ملټي ټاسکینګ ګوره ملټي ټاسکینګ څه مطلب دی ته مطلب کولای شي ډیر اپلیکیشن نو څخه یو وخت اوپن کې ها د لوز ګورم تاسو کوم مطلب خپل دا وینډوز څخه کوم تاسو مطلب دا منیج کوو سوي ارینج وینډوز اتوماتیکلی بای ډرګینګ دیم ټو د ساید اور کارنر سکرین سره دا مطلب تارینج کول غواړي نه ولته ګورم تاسو یو څول وسل پرون چې دې ته ویل کیږي مطلب دې ته تاسو ویل چې مطلب چې ما سره دغه ټاسک ویو دا سره دا اوس مطلب دلته راولای شي ها پاس یو څه مطلب دی خو ویسه چې ما سره سنپ کیږي مطلب نو دا کوم مطلب ته غواړي چې اپ کې بس اپ کولم شي بل څه when I snap more than one window automatically adjust the size کله مې چې وینډوز څخه سنپ کړلی مطلب خو مې بل سره کې خو دري نو څه کوي د دوی سایز adjust کوا ترتیب کوي بل څه when I snap the window so that I can snap next to it ما څه کوم مطلب کارا کوي چې څنګه چل دی next کول شم یا نه بل چې ما سره virtual desktop د ته لکه یو بل ما خصه څه په نامه سره virtual desktop کلیک کړئ نو ګوره ما سره څنګه مجازي دی virtual څه مطلب مجازي خدل ته سوي وای on the taskbar show window on screen open سوي all desktop باندې څه ډسپلی کا ټول desktop باندې څه ډسپلی کوا او کوي دا سنوي نه صرف سمره ډسپلی کا on desktop I'm using چې پکا زې استعمالوم او بل سوي چې press alt tab to show window that I open on اوس ګوره کوم قسم غوړه لکه او ته ټول مې بکار دي سره نو څه کولای شو اوس ګوره زه alt tab press کوم ورپسې کوم غوړه لکه مشخص کا ورته دا مې لکه کار بیا alt tab press کوم صحیح شو دلته مطلب څه کولای شم دا مې پکار دي نو څه کوو ډایرکټ دا شی څه کولای شي اوپن کولای شي دا چې موږ تاسو سره ملټي ټاسکینګ وو ها دا لکه چې کوم ټابلیټ موډ دی ها بس دا سي هغه ورته ټابلیټ شای تاسو استفاده کړی وي هغه ټچ سکرین سره مطلب کار کوي خبر سوي ټابلیټ موډ متا سره کوي چې ټچ سکرین خبره ده سوي میک وینډوز مور ټچ فرندلی وین یوزینګ یور ډیوایس از ا ټابلیټ دا لکه اوس آن کې او کاف کې اوس ګوره څنګه مې لکه چې آف کړسي شو ما سره د دې سټایل بدل شو ټول او کزوی مې چې مطلب آف کا نو سو کدا قسم دی خاص ساين ان مطلب دا څه خبرې دي کله کارو ساين ان مطلب چې ما سره لکه موږ تاسو ګوګل هغه څنګه د خپل فیسبوک اکاونټ څخه کیو ساين ان کیږي او ساين اوټ کیږي سره وین آی ساين ان سو کله کا ریکمند دټ آی یوز لاست یا اتوماتیکلی سویچ ټابلیټ موډ سره کله چې مطلب څنګه شمرته ز ساين ان شبا ابل سوي وین دیس ډیوایس اتوماتیکلی سویچ ټو ټابلیټ موډ اف اور ان اسک می همیشه څه کورانه پختنه کوا ابل سوي چې هارد اپلیکیشن آیکن ان ټاسک بار موډ and tablet موډ اوس ګوره دا څه کومه ز ان کومه نو څنګه شول ته ما سره باز شاید ورک شروع ته دا به تخکاره کلیک کړي بنده صحیح شو دا غوړه مطلب کار شي یا نشي کار در سره خدا مسلې عمل شولې دا څه کله کله چې افریقا خلاص زموږ ته سپکار نه دی ښا بل سوي بیټری سیور ته لکه راشه دا ګوري وینډوز 10 کې نه راغلی دی دلته سوي چې بیټری لیول چارجینګ 100% لکه چارج 100% چارج زما بیټری سره دا اوس ګوره څومره چارج شول 100% فول اویلیبل فلګډ ان څه مطلب شو ا چارجر اوسم پکې دی پلګ دی خلته سوي چې یور بیټری از فول چارجډ کیلکولیټینګ بیټری یوز باندې کلیک کوم دا ګوري وینډوز 10 کې نه راغلی دی ډیر مهم فیچر دی ښا سوي اوس ماته ښا شوینګ بیټری اکراس اپلیکیشن فرام د لاست 24 اورز الکه ما دا چې چلو کچې د 13 لري مطلب یو شپه یو ورځ کې ما کمپیوټر سره استفاده کړو اوس ماته وای چې سیستم ته استفاده کړی دی 250% سیستم ته کار اخیسته سی پی یو او ډسپلی سم راخیسته ته و سره به خشره شپک پیسه وای فای چې کوم دی 0% دی منه تر اوسه استفاده کړی ښه بل څه وای چې سیستم دومره شو مطلب ډسپلی دومره شو
ان یوز دومره بیک گراوند دومره صحیح شو. اوس دلته مطلب ته غواړي دا څه کې چینج بیک گراوند اپلیکیشن سیټینګ کلیک کړئ باندې لکه دا اوس مطلب وایي چېرې خاصه وایي لیټس اپلیکیشن نه بیک گراوند دا اوس ګوري مطلب وینډوز 10 کې دا راغلی دا لکه ته غواړي دا سات کوم دی بند کې او ته مې نه غواړم چې بند کړم یعنی مطلب کلم چې ما کمپیوټر بند کړو دا بیا هم لګیا وي ا بیټري وسره څنګه مصرفه ده سیدا دا مطلب کوم شان چې نه غواړي څه آف کا کوم چې غواړي مطلب آنی کا سیدا او ته چې مطلب دا بند کو دا مطلب رانه شي سیدا ها دا څه کوله کم داسې آف یا ان تاسو کوم غواړي آف کې کوم چې نه غواړي کوم چې مطلب غواړي ان کې کوم نه غواړي آف کوي ها بیگزو بیټري سره زما بل رکه سوي چې مطلب دی اته پیسې استفاده کړل سیټینګ چې کوم دی و پیسې استفاده کړ او دا سي نور سیدا صرف څه کوه دا بدلو مایکروسافټ ټول چې کوم مطلب اته اشاره و پیسې شو تاسو ورپسې مخ راځه ټول څه کې درته کیلکولیشن کوي دا لکه سوي چې ټي وي مووي لیس دین 1% دیو پیسې نیم کم څنګه دی استفاده کړی دی ها او مایکروسافټ ایکسل چې کوم دی لیس دین 1% کم ټي شو اوس موږ تاسو کوم ریکارډ پکې کو دی 3.4% استفاده کړی دی نو دا چې د مسره د دې بیټري سور برکه ماته معلومات راکوي خبيک زور پسې بل سوي چې پاور ان سلیپ دا ګوډر مم شان دي پاور څه مطلب ګلول بندول سلیپ دا یو قسم موډ دی چې کمپیوټر چالان وي مگر برق کم مصرفوي کمپیوټر چالان دی خو برق څنګه ډیر کم مصرفوي دا سوي وای ان بیټري پاور ټرن اف اوس ګوري دا سره کم چل کیږي باز اوقات ښه تاسو مطلب خپل کمپیوټر کې کوم دی چارجر ور کړی الته چارج ما خلی کمپیوټر باندې کار نه کوي اوس ته ما دا سوي وای استا کمپیوټر اتوماتیکلی بند شي او تم چر مطلب څه وکا 15 منټه بعد څه کوه کمپیوټر بند کا ان پاور باندې شي باندې ان پاور او کته وای داس نیوی وین پلګډ ان ټرن اف افټر څه کا مطلب چې کړه مطلب ما څه کړ یو هاور بعد څه ماته دا مطلب بند کا صحیح شو دا په بیټری باندې دی او دا پلګ چارج باندې دی صحیح شو چې کړه مطلب پکې چارجر وی بیخه ما بند او کله چې بیټری باندې کار کوم دا څه کا فار ایگزامپل وته چر 3 ساعته بعد دی بند شي صحیح شو دا ما سره چیرې دی پاور سیټینګ دی ښه اډیشنل پاور سیټینګ باندې کلیک وکړه دلته ما سره نور غدي ښه کوم ځکه خره دا وایي دا کنټرول پینل کې بیا هم درته وایم ښه دا خپل متاسو کو بیا ورته د دې پلان جوړو ولکه څه جوړو ورته پلان فار ایگزامپل سو کله ټرن اف ډیسپلی وته چر کله مې چې بیټری باندې کار کوو چا برق لاړو نو څه وکړه 3 منټه بعد څه کوه ډیسپلی بندوا دا به موږ تاسو ورسته وایو ښه اوس په پیلن څه کوم نیور به کومو چینج سی باندې کلیک وکړه دا څه کله کا بیک لاړ شه ها سیټینګ ته راځو بیا بل کله چې موږ تاسو سټوریج دی چې موږ تاسو سټوریج دا ګوره په وینډوز 10 کې نه ورغله ډیر مهم شی دی ما ته دا ډیسپلی کوي چې ستا هارد ډیسک څومره دی او څومره استعمال شوی دی اوس ما ته څه وایي چوز ا ډرایو ټو سی وات ټیکینګ اپ سپیس اوس ګوره ما ته څه وایي ټوټل زما ډیسک څومره دی 88 جی بی دی څومره ځای څومره استعمال شوی دی 38 جی بی ها مای ریکارډینګ ډرایو ګوره څومره دی ما سره کنو 27 جی بی دی او دینه څومره دی مطلب 12 جی بی استعمال شوی دی بی بی ان بی سی اس ډیټا وګورئ تاسو لکه 12 جی بی دی او 9 جی بی مطلب استعمال شوی دی آل نوټس ان بوکس وګورئ 9 جی بی دی یو 10 جی بی څنګه ته استعمال شوی دی دا ماته څه کی معلومات راکوي راته سره ښه نور لکه سوي سیو لوکیشن اوس ګوره ماته سیو چې سیو لوکیشن چوز ویئر یور اپلیکیشن ډاکومنٹ میوزک ان پکچر آر سیو ډیفالت کوم ځای لکه سٹور کی ما سره په پی سی یعنی زما په لوکل سی کې وسفتيږي کوم شان چې زه انستالوم یا استفتوم چې ته سٹور کی دلته سٹور کیږي نیو ډاکومنٹ سیو ټول کوم ځای کې غواړم تم چر دلته صحیح دی په دې ځای کې صحیح دی میوزک چې سٹور شي هم دلته سٹور شي تاسو څه کوئ مشاور تام دا لوکل سی مطلب انتخاب کړئ ښه دا لکه چې ما سره افلاین موډ دی ښه ډاونلوډ ماپس ټو سرچ ا پلیس یو ګیټ ډایرکشن ایون یو ار یوزینګ ناٹ کنیکټډ ټو انټرنیټ دا لکه چې تاسو سره بس د شین پکې دی دا ماپس دی نقشه ده ښه جی پی ایس ورته وایي ښه اله پرم تاسو کو ورنه کار اخلو ډیلیټ آل ماپس دا اوس مطلب ورته کې کوم شان دی ښه اپډیټ دی مطلب کوم کله چې تاسو نت نه ډاونلوډ کړل ښه چې دا ډاونلوډ وایي تاسو ډاونلوډ کې ورته بیا کولای شئ مطلب هغه څه کې ډایرکشن ور باندې وګورئ خپل سوې ډیفالت اپلیکیشن تر راشه ګوره دا چې مطلب ما سره کوم دی اپلیکیشن نه دی ښه ډیفالت څه مطلب تل لپاره کوم نه کار اخلم تم دا سي ده مفصله کداغه وسی اوس ورته ما چې لکه کله چې ویډیو پلی کوله سو کله کا او ته مې ردینه ز تنگ شوی ما دا سي ده په دې پلی کوراته صحیح شو ډیفالت مطلب تل لپاره تکم یو شی استعمالوي الګه پټو ویور کوم وکړ تم چر بس هم دا پټو ویور صحیح ده لاندې مطلب نور شین تکول شل ته څه کوته وګوره ښه پلیئر لکه څه کوته انتخاب کړ کوم پلیئر تم چر دغه پلیئر څه کوه مال پر تل لپاره انده شي کوه یو خبر بل لکه چې د ریسټ څه مطلب ته خپل غوړ چې خپل عدالت راشه لکه ریسټور نو په دې به کلیک وکړئ دا بس څنګه شي خپل عدالت راشي ښه اوس ګورئ ستنه شما سره خپل عدالت راغی اباوټ باندې کلیک وکړه کله اوس ګورئ ته مطلب نور برباد کتل شي دا ډیر ځات مهم معلومات دي اباوټ کمپیوټر سره
اوس ما ته چې ستاسو پی سي نوم چې لکه ډیسکټاپ پلان کې دا زما کوم دی پی سي نوم دی کته غواړئ مطلب چینج کړئ نو څه کولای شئ رینیم پی سي باندې کلیک وکړئ ته څه کوي بل نوم نوښته کا الګان د پی سي نوم کوم ځای کې پکار راځي دا نتورکینګ په پکار راځي ښه بعض اوقات ستا کمپیوټر کوم د آی پی پترونه کې نوم پترو باندې مطلب پیدا کوي دا بس کې ورته نوم ورکوي او نیکس کوي خاصه اوس په نه غواړم چې بدل کما ښه بل لکه سوی اورګنایزیشن زور ګروپ کې اوس کار کوم ښه او کته وای چې مطلب څه وکا جاین کا ډوماین سره د ډوماین سره څه کولای شي مطلب یو ځای کولای شي خا نور سمات معلومات راکوي ایډیشن اوس ګوره وینډوز 10 دا کنه انټرپرایز ایډیشن دی دا موږ تیر ورځ ولوستل چې موږ تاسو څه قسم ایډیشن لرو دا پروډکټ آی ډی د لکه چې کوم آی ډی باندې څنګه شوی دا مایکروسافټ جوړ کړی دا الکه زما د کمپیوټر پروسیسر څنګه دی پینټم مطلب انټل آر دی کوټو دی 2 سی پی غانه پر ایگزامپل لري سیده 2200 پروسیسر شو 100 جی بی الکه ریم دی 2 جی بی ریم دی سیستم ټایپ زما چی د لکه سلور شپې ته بیټری دی اپریټینګ سیستم دی او دا مطلب پروسیسر شم تاسو ټچ پین لري نو ټچ پین تر څه پر مطلب چینج شوی نه دی ښه تاسو مطلب وتل چې چینج کی اپګریډ یو ایډیشن دا مطلب کولای شي دا څه نور ښه بیک زور پسې دا تاسو مطلب څنګه شو کور شو ښه دا به ختم کو راځو دلته ډسپلی سیټینګ نه مطلب دا کار څنګه شم تاسو دا ولوستل خلاص شول راځو دلته بل سوي پرسنلایزیشن باندې کلیک کوو اوس څه مطلب غواړم د دې ډیسکټاپ مربوطه څه کومه بعض اکسونه تغییر کوم خا په دې کلیک کوم لکه سوي پرسنلایزیشن کې مطلب څه کار دی زه غواړم د خپل ډیسکټاپ چې کوم دی د بیک گراوند ایمیج څه کوم دا بدل کړم یا مطلب نور سټایل نه څه کوم ور باندې اپلای کوم کلیک کړئ باندې ما دا سوي بیک گراوند لکه څه په کار یو تم چې پکچر به په کار دی کلیک کا کوم پکچر د لکه په کار یو تم چې دغه پکچر مې په کار کلیک کا اوس ګوره ډایرکټ ما سره څنګه شو ور باندې اپلای کړل شو امغه تصویر چې کوم یو غواړم ښه دا سوي چې لکه دا زما په کار نشته کې کلیک کړئ باندې او تم چې دا تصویر زما په کار نه دی بل غواړم کوم یو تصویر لکه دغه تصویر ور باندې راوړل کلیک کړئ باندې نو څنګه شما سره ډایرکټ امغه تصویر ور باندې راغی خو د وینډوز 10 لپاره ډیفالت کوم تصویر دی لکه دغه ډیفالت تصویر ده د کمپنۍ له مطلب دغه تصویر سره راځي دا د خپل وینډوز 10 تصویر دی لکه وینډوز 7 خپل تصویر لري دغه لپاره ډیسکټاپ لپاره ښه او کته وای چې نه لکه دا زما په کار نشول زما بل ځای کې یو تصویر دا راوړم نو څه وکړئ بروز باندې کلیک وکړئ بروز څه مطلب د بل ځای نه راخیستل کوم تصویر دی لکه دغه تصویر دی چوز کا نو څنګه شما سره ډایرکټ ور باندې هغه تصویر راغی تاسو کوم تصویر غواړئ څه کوئ صرف بروز باندې کلیک کوئ ډایرکټ څه کی در سره دا تصویر به سره راځي ښه دا مسله مل شوله بل لکه څه وایي چې مطلب دغه تصویر تاسو ګورئ ورته د دې اوس موږ تاسو غواړئ څوک دا فټ کو فټ دا مطلب چې په سکرین باندې صحیح راشي نو اوس ماته چې چوز ټو فټ الکه څه په کار دی فټ کلیک کړئ باندې نو فټ څنګه شو دا به جوړ شي ورسره که کوښ نه وي څنګه به کی ځان به اډجسټ کی ښه کوی داسې نه لکه سټرچ مین کش کول که کوښ نه تصویر څنګه به شي دا کنده ور باندې پیراخ شي خاصه به یو تصویر بل انتخاب کوم چې لږ زره څنګه وي کوښ نه وي ښه دلته بیک لاړ شو یو بل تصویر برا واخلو کوم تصویر تم چره دا تصویر اوچت کا دا هم صحیح نه دی ښه یو بل تصویر برا واخلو خاصه لږ څنګه وي کوښ نه وي خدا تصویر پر ځان پرسنټ کرا واخیستم دا اوس ګوره ما سره مطلب سکرچ شو او کوای چې مطلب دا قسم نه اوس ګوره څنګه شي فټ په دې شکل باندې راځي سره او سنټر کې مطلب غواړي مرکز کې راشي نو څوک په سنټر باندې کړو او که سپین غواړي دا اوس ګوره ما ته چې چل کنه سپین بخې د تر نږدې کو خو تاسو همیشه دا څه کوي مطلب سکرچ ساتي که کچھ نه وي څنګه وکي ځان به اډجسټ کی در سره ښه دا مله کو سپین څنګه شو په کار شو تم دا سي دي مشکل نشه دی کې بل څه ویل کنه وای ته غواړي چې مطلب تصویر ور باندې بخې را نشي بیک گراوند کې بیک گراوند کې زما تصویر په کار نه بلکې زه رنگ غواړم څه غواړم سولید کلر دی ته وای ښه دلته به تاسو انتخاب کوئ ته سولید کلر کلیک کړئ باندې نو څنګه مې چې انتخاب کوم دا ډایرکټ څه وای چې بیک گراوند کلرز کوم دی په کار ته دا شین رنگ زما ډیر خو خیدار اور باندې کلیک کړ نو څنګه شم سره بیک گراوند کې یو تصویر مطلب تصویر په ځما سره کړم دا رنگ راغی ما سره خدای دې په کار شو څه کوي انتخاب ورته کوم تصویر ته چغواړي مطلب څه کوه دا رنگ انتخابول شي ورته ښه بل لکه دا سوي چې نه سلایډ شو دی ور باندې راشي دا ډیر مهم شي دلته نو تاسو بل دري مطلب باز اوقات دا سکرین څخه کی خپل ډیر شي کی بار څخه کی دا بدلیږي را بدلیږي لکه یو تصویر باندې راشي بیا بل ور باندې راشي بیا بل ور باندې راشي دا اې تصویر کې سلایډ شو ورته ویل کیږي دا څه قسم راځي لکه دلته بس کلیک وکړه لکه براوز او تم شي ما یو ځای کې تصویر وساتل کوم ځای لکه تم دا ایمیج سره دا څه کړه چوز کا نو ګوري ورته ما سره ما تصویر څنګه شو ور باندې را بشي تصویر باندې راوي کړه او تم چر څه ک نیکست ډیسکټاپ کلیک کړئ باندې اوس ما سره دا تصویر راځي او تم بیا دا تصویر ور باندې راوړل دا څه کله کنه بدلیږي را بدلیږي درته خاطه وای داس نه ولکه سیټینګ ته راځم تم سو ک چینج پکچر ایوری 100 منټه بدل کړ ور باندې راشي یو منټ بار څه کوه تصویر باندې خپل بدلاوره بدلیږي به سره او کوای چې مطلب یاره یو ورځ بعد ور باندې راځي څه خبر نشه پکې
یا کوی چې مطلب شپږ ساعته بعد دا ستا خوښه ده چې مطلب تم چېرې یو منټ بعد څه کوه دا ورباندې بدلوه چې دا ښه اما خبره پکې ده وایي چې مطلب تصویر څنګه ورباندې راشي تم چېرې سکرچ صحیح دی چې څنګه وي مطلب که تصویر کوچنی وي څنګه شي ځان ورباندې مطلب اډجسټ کړي صحیح ده ها زه به دا ختم کوم تم چېرې همدا سمپل تصویر صحیح دی ښه دا زما خوښ دی بس همدا صحیح دی راځو کلر ته راځو کلر کې ګورې څه خبرې دي اوس مطلب غواړم چې دلته څه کوم بعضې رنګونه کې تغیرات راوړم ښه د دې سټارټ مینو باندې زه کلیک کوم اوس ګورې ما سره دا په دې رنګونه باندې ده دا اوس څه کوو چینج کوو د تصویرونه یې رنګونه یې دلته راشه ورپسې څه وکړه لکه څه وایي چوز ا کلر اوس مله څه وایي اټومیټیکلی فیک ا کلر ا سین کلر فرام بیک ګراوند لکه کوم قسم رنګ لکه په کدا به یوزر آن کې څه به کې آن به کې ورته اوس ګوره دغه تصویر صحیح دی کلیک څنګه شو اوس ما سره دا تصویر دا رنګونه ټول بدل شول که نه دا رنګ غواړې لکه دا غواړې چې کوم ته مطلب غواړې پاسه ته ډسپلې کوي هم د سټارټ مینو رنګ به څه بدلېږي هم سره نور نو نه وطن دا لکه آف کا بله لکه څه وایي شو کلرس ان سټارټ مینو ټاسک بار ان اکشن سنټر کلیک کړې باندې کوم رنګ دلته پکار اوس ګورې ما سره دغه رنګ دی چې دا وطن دا ما ته مخ ښکاره کوه صحیح شو دا رنګ مطلب بدلوي یا نه بدلوي کلیک کړې باندې خبل څه وایي میک سټارټ ټاسک بار ان اکشن سنټر ټرانسپیرنٹ مین شفاف اوس ګورې ورته دا ما سره په دې شکل باندې داسې وکلیک ور باندې اوس ګوره داسې شو ما سره شفاف یې غواړې مطلب نه صحیح شو آف یې کوي آن کا دا لکه ما سره کوم دی هائی کنټراسټ خبرې دي ښه ټیکس دی ما سره صحیح ده ما ته مطلب وایي چېرې او ته چې دا قسمه لکه اوس وایي ټیکس به داسې وي لکه نو هایپر لینک به داسې وي ډسیبل ټیکس به داسې وي دا موضوعات وروسته راځي چې مطلب دی کې څه خبرې دي ښه پهله لکه څنګه خبره ورته بیا نن دا صحیح دی بله لکه څه وایي بیک بلاک ورپسې ښه راځم دلته په دې کلیک کومه کلر مو شو ښه لاک سکرین ته لکه راشه دغه نور څه پاتې نه دي ښه لاک سکرین ته لکه راځم دې کې ګورې څه خبرې دي لاک سکرین کله چې مطلب ته خپل کمپیوټر باندې کار نه کوې غواړې څه کوې کمپیوټر دې لاک وي نو کوم راشي ته هم چېرې دغه ورسره راشي ښه او دې دلته مطلب هما خبرې پکې دي سلایډ شو غواړې کوم شی ته چې مطلب غواړې څه کوه ورته اډ کوه او کوه چې بل تصویر اوسي براوز ته لاړ شه یو بل تصویر ورته انتخاب کړه څه خبره نشته پکې ته کولی شې هغه راوړې ټیمز که لکه څه وایي ټیمز کې ګورې بعض ډېر مهم شیان دي اوس مطلب غواړم څه کوم عمومي کلر دې چینج کړم ګوره اوس ما سره څنګه شو دغه راغی دا په خپله د وینډوز 10 چې کوم دی مطلب ټیمز دي ټیمز د بیک ګراوند مکمل سټایلونه دي کلیک کړې باندې نو ما سره څنګه شو دغه اپلای شو او که زه وایم چې نه پلاور کلیک کړې باندې اوس ګوره ما سره دغه ور باندې راشي ټول ګورې څنګه سټایل بدل شو رنګ هم ورسره بدل شو هر څه څنګه شو بدل شو ښه ته وایي داسې نه ویل کوې هائی کنټراسټ وایټ مې پکار دی سپین کلیک کړې باندې نو ما سره څنګه شو پلیز ویټ لږ انتظار کو اوس ګوره بالکل ساده شوله هر څه څنګه شول بدل شو لکه ایکس پی غوندې شوله ښه زه څه انتخاب هم ورته یم ټیمز کې ورته یم چېرې نه همدغه د وینډوز 10 والا صحیح دی پلیز ویټ انتظار به وکړو څنګه شو ما سره دغه بدل کړلی شو صحیح ده ښه دا کلوز کو راځو بیا دلته په دې کلیک کومه بله لکه څه وایي چې ایډوانس ساوندز ان سیټینګ کلیک کړې باندې دا لکه نه وروسته هم وایو چېرته راځي په کنټرول پینل کې دا وایو ښه ساوندونه چېرته راځي په وینډوز کنټرول پینل کې را روان دي چې مطلب فار ایگزامپل ورته یم لکه دا کوم قسم اواز وګوره کلوز پروګرام لکه کوم قسم اوسي کله چې بیټري ختم شي اوسي دا اواز ماته راځي صحیح ده دا مختلف قسمه چې دي تاسو سره ساوندونه دي ښه فار ایگزامپل لوډ سپیکر اواز ټیک مطلب ډیک او ټیټ کا سیدا کوم ځای کې روان دي کنټرول پینل کې لکه راوایو خلاص چیرته لکه نو ډسپلی آیکن درځي دا ډېر مهم شیان دي لکه نو ګورئ کله چې تاسو لومړي ځل لپاره خپل وینډوز 10 انسټال کړئ ښه تاسو سره دغه آیکن ښکاره کیږي دغه ښکاره کیږي او دغه ښکاره کیږي باقي دغه آیکنونه ښکاره کیږي در سره ښه دغه او دا نه ښکاره کیږي در سره دا به څنګه ښکاره کوي دلته به راځي ورپسې ښه ګوره پرسنلیشن ته لاړم بیا چېرته ټیمز بیا چې باندې کلیک کوم ایډوانس آیکن کلیک کړئ بده الګ سره پکار دي مای کمپیوټر دی راشي یوزر فایل دی راشي نیټورک دی راشي دا ټول غیر فعال کوي یو هم نه رانشي اوکې کا اوس ګوره ټول څنګه شول ما سره هغه ورک شول ما سره اوس نه ښکاره کېږي که زه وایم چې را دې شي څه وکړه په دې کلمه واچوه اوس ګوره ورته اوکې کا څنګه شو ما سره ډایرکټ څنګه شول راکړل ښه دلته لکه بل څوک وایي چې مطلب څه وکړه د دې مای کمپیوټر چې کوم دی د پي سي دا آیکن یې بدل کړه دا شکل یې څه کړه بدل کړه دا به زه انتخاب کوم چینج آیکن باندې به کلیک وکړم څه به لکه پکار وي ورته یم چېرې دغه علامه ور باندې راوړه اوکې کا اپلای که اوس ګوره څنګه چل شو علامه بدله شو که نه دا بعض اوقات هم تاسو کوئ مطلب چینج کوئ ورته ښه دا لکه پکار نه شو څه وکړه چینج آیکن ته لاړ شه ورته یم چېرې زه یو عکس پرې راوړم کلیک براوز ته لاړ شه براوز کله که زما څه پکار وي ورته یم چېرې بل تصویر دی چېرته دی ورته یم دلته دی ښه مشخص به کوو ورته کوم تصویر و دا اوس ګورې مطلب د آیکن دی ښه چیرې ما سره آیکن فارمټ کې چې نه بیا نه اخلي ښه دا ګورې آی سی او دا چې کوم د آیکن دی نو ما سره آیکن شکل باندې نشته دي ښه دا به انتخاب کوو ورته اوکې کا اپلای کا اوس ګورې ما سره څنګه شو دا راغی در سره ښه دیس پي سي او کولی چې خپله دې حالت راشي ستا انتخاب که څه انتخاب کوه ورته ریسټور ډیفالټ کلیک که دې باندې ښه بله لکه بله خبره چې کوم دا یو فل ریسایکل بین دی یو امټي ریسایکل بین دا زده کوو
دا ګورې ما سره چې ریسایکل بین دی ښه دې کې چې کوم شیان ډیلیټ کوم چېرته ځي ریسایکل بین ته ځي نو اوس ما ته چې کله ډکه وي کوم قسم ته چې کله چې ډکه وي دلته بل ورته انتخاب وکړه په ته کله چې ډکه مطلب دغه علامه ور باندې راوړه صحیح شو او کله چې مطلب امټي خالی کم دغه نو بیا څو کله دغه ور باندې راوړه ښه دلته ورته یو عکس ورکوم ښه سو اوس ته چې را دغه ایکس علامه سي ده ښه دا ور باندې راوړه اوکېګا اپلای اوس ګوره ریسایکل بین ما سره ډک دی کنه زه په دې رائټ کلیک کوم سو ته چې امټي ریسایکل بین کلیک کړی باندې دا یس کا څنګه شو ډایرکټ آیکن بدل شو کنه چې کله فول وی څه قسم غواړي او کله چې ته شي خاله تم چې ریسټور ډیفالت کا او دام څه کا ریسټور ډیفالت کا بل سوي چې الاو تیمز ټو چینج د سټاپ آیکن ګوره موږ تاسو لکه مخکې آیتم ولوسته کنه تیمز ولوستل نو ما ته وایي چې مطلب د آیکن نه بدل کی نه او ته چیرې بدل کا یا بدلوه ښه دا مسله عمل شوله بل لکه سوي چې ماوس پوینټر دا ورسته وایي چې مطلب په دې کې څه خبرې دا ماوس څه قسم کنټرول کوم دا څنګه نه ښه کنټرول نه کړه روان دي دا سٹارټ لکانو سوي ته ماته سٹارټ شو موست یوز اپلیکیشن دلته اوس ګوري ورته ما سره کوم دي چې لکانو دلته یو بل مسله په نام چې سٹارټ مینو د موږ تاسو ورسته وایي ښه دا موست یوز دي یعنی دا هغه شان چې ما مطلب اوس پیرنټ څه کړی دي استعمال کړی مې دي دا اوس ما څه کې ډسپلی کوي او کنه غواړي دا اف کا صحیح شو ها بل څه چې شو ریسنټلی اډیټ اپلیکیشن کوم اپلیکیشن چې ته مطلب ما څه کړی دي انسټال کړی دا ما ته ډسپلی کا اډیټ چې کوم دي ها دا ورسته وایي چې مطلب څنګه انسټال کولای شو پکې بل څه چې یوز فل سکرین آیا فل سکرین غواړي مطلب راشي نه ته مې ښکارا کوله ها یو سٹارټ فل سکرین مطلب دا سٹارټ منو څخه فل سکرین ته وړاوه دا مې اف کړله اوس ګوري ورته اوس ګوري څنګه شمه سره فل سکرین دا وخت کړه او ته دا قسم لکه نه د خزه ټول سکرین مری سا افریقا صحیح شو بل څه چې شو ریسنټلی اوپن آیټم ان جمپ پلیس اوس ګوري ورته دلته ما سره کوم مطلب چې جمپ لیسټونه دي ښه ورته کلیک اوس ما سره کوم دا شي ما موضوع کې دا شان اوپن کړی دي ښه صحیح دا دا مطلب به ته نه وړي څوکا دا اف کا ورته ښه ابل څه چې چوز ویچ فولډر اپیر ان ټاسک بار اوس ګوره مطلب باز شان څه وړه فایل ایکسپلورر دی راشي نه سیټینګ دی راشي نه ډاکومېنټ دی راشي نه دا مطلب ان کې ورته ډاونلوډ ور باندې راوړل ګوره مطلب د سرباز شان څه شي دا بدر اړ شي ډاونلوډ اوس ما سره راغی کنه او ته دا ما ته ډسپلی کوه دا غیر فلک اور دا ورته غیر فلک ورته میوزیک دی ور باندې راشي کلیک کړئ باندې اوس ګوره میوزیک ما سره څنګه شو دلته په دې ټاسک هغه سرمنه باندې کې ډایرکټ راځي راځه پکچر غواړي لکه ویډیو غواړي هم ګروپ نیټورک ته مطلب څه ورته اټکوي ښه او پرسنل فولډر لکه چې د ما سره دغه د یوزر فولډر دی ښه چې د ما سره د یوزر اوس ګوره ما سره دومره شان پکټ شول او کته و چې داس نه ولکه دا څه کا اف کا دا ماف کا دام اف کا څه کا دا مطلب زما په کار نه سو کا تاسو رب دا شان څه شي ختم کړلی شي ښه دا زموږ تاسو کوم مطلب څنګه شو په پپلیسم پای ته ورسېد